باران والا لطیفه وکړه راشه کته او دیږې باران والا هم ډېره زیاته مزېداره ده. نورې به درته په یوټیوب باندې هم کومه داسې چل یو ساده سړی لیږلی وایي منډه اوبه راوړه که نه ښځې ورته منډه اوبه راوړه چې کپړې وینځو یا څه چل دی نو به دی چې لاړو بالټۍ یې رانیولی دی د هغه طرف یې بالټۍ راډکو چې را روان دی که نه نو په دې کې ګړز ګړوز باران شو چې باران شو نو دا سړی وایي ارمان دی چې بالټي سره مې ساری راوړی وی وایي ټولې اوبه رانه لوندې شوې. बिल्कुल जनाब यूट्यूब की तासु सर्च कवले शई RJ सलमान आफरीदी چې सर्च की बिल्कुल लाइव बदغه شو سٹارټ کیږي دا هر هفته ویخه هر هفته د 9 بجو نو واخلا تر 8 بجو پورې 10 د موبایل کارډونه وی پکې او جی جیس ټلینار یوفون زون کارډونه پکې دي که څوک کوئی جناب چې په قسمت باندې زوروري منو را میدان ته شدا بیا په یوټیوب شو کوي او جناب په یوټیوب باندې خو ډیر وخت نشو شروع شوی دي جناب تاسو ته زما د وړاندې سه موبایل کارډز ښکاره کیږي څه دې طرف ته دي بالکل جناب اور دغه دي ما سره دي بالکل جی څه دې طرف ته دي اور څه پکې جناب ما سره د زما فرند باندې پراته دي زما مخې ته پراته دي نو که چېرې تاسو ته پته وي یا نه وي پته نو سپیشلی تاسو ته به ویل غواړم چې په 7 بجې بالکل جناب 7 بجې زما پروګرام وي موبایل کارډز شو موبایل کارډ شو اور جناب په هغه کې د موبایل کارډونه وي یو 10 کارډ ما سره موجود دي بالکل جی 10 کارډ را سره موجود دي خو دغه شو وي په یوټیوب باندې نیمه ګنټه ده پکې نیمه ګنټه پس جناب سٹارټ کیږي او جی استاد ته زما د وړاندې جناب نمبر هم ښکاره کیږي دا د بالکل جی 13 نمبر یا د دین علاوه 15 نمبر یا د دین علاوه واټ ایور 1 نه 20 پورې دا نمبر ما سره وي او په دغه نمبر کې جناب پټتي د موبایل کارډز او موبایل کارډز د هغه خلکو لپاره چې څوک وي جناب چې زما تندې ډیر زیات لکی دی نو او کنه هغه ډېرې خواښیانې پکې داسې مو وایي چې آی هی خدای ړنده کړی ومه ړنده کڼه شومه چې تا له میله میله لور درګوله وایي دې دا عمره دنیا رانه غوښتله خو وایي د دې نصیب باندې چې د دې نصیب باندې نو خپل نصیبونه جناب لږ دلته ټرای کوي ځکه چې په دې کې دي 10 کارډونه د 1 نه واخله تر 20 پورې به جناب ما سره نمبر وي د 1 نه واخله تر 20 پورې ما سره نمبر دي تاسو به کال ملاوئ په 0301444351 بالکل جناب 0301 44 44 351 باندې تاسو لایو کال کولای شئ او لایو کال چې کوي کنه نو بالکل تاسو کال و ملاويږي او تاسو ګټلې شئ چې جناب موبایل کارډز دا تاسو د وړاندې دي کډیر داسې وي کنه چې نه جناب سلمان وای موږ سره دوکه کوي نه جناب دا تاسو د وړاندې دي لا سکریچ نه دی ښه کنه او دا دي نورم دي مخې ته نورم دي جناب نو دا اور دا 10 کارډز دي خو 0301 44 44 351 باندې تاسو لایو کال کولای شئ لایو کال باندې جناب بالکل راتلی شي پروګرام کې ګډون کولای شئ یو سړی بارچا پورې انخته وي ته به ما سره ملمه کېږي او ته به ما سره ملمه کېږي نو یو کس پر ډېر زیات وخت نه انخته که نه ډېر زیات وخت نه انخته نو هغه ته یې زمړه چې ته دا مروې نو بس لاړ به شم د ترګینې وي دا لږ ځای دی دې کې ته ما ولې مېلمستیا زما کوي نه مړه بس مېلمستیا دې کومه بای FM 88 ته به کله راځئ جناب دا خو به درته لږ هغه د چا خبره پنچر شمه په دې خبره کې ښه جي لطیفه مې کوله که نه نو هغه په دې ډول باندې ده چې بس وایي ته به ما سره ځې مړه تا له مې روټۍ کړې ده بس هغه سړي ورته وایي ګوره لنډ یو کلی دی یو خبره ده ته څه ما پسې 10 ورځو نه نښتې وایي نه نه زه به راسره بس دی ورسره لاړو چې ورسره لاړو که نه نو بس ته وایي بیټک کې کښېنه او زه تاله مزیدار هر څه مې تیار کړي دي بس روباسه مې او یا لږ څه پکې پاتې دي هغه تیارو که نه نو چې څنګه دننه ورغلو نو ښځې ته وایي ښځې مېلمه مې راغلی دی او ډېر په مینه مې راوستی دی نو چې څه مزیدار هر څه راله پاخه کړه ښځه ورته وایي رخشه مړه رخشه وایي یو ستا نه تنګ شو وایي یو تی او یو د مېلمانه دي که نه وایي خیر دی ښځې بس مېلمانه دي که نه وایي نه دا ښځې ورته یا به ما شړې او یا به دا مېلمه شړې دا سړی په ځان حیران شو چې ښځې نه تا شړلی شم هغه مېلمه ته خو زه د 10 ورځو نه لګیم چې تا له مې روټۍ کړې ده خو ها مړه بس نیمه نه هغه ښځې ورته وایي په ایمان چې نن دا مېلمه وشړې وایي یا به زه پلار کره ځم او یا به دا مېلمه شړې که نه بس په دغه کې هغه ښځې ورته وایي بس چې دا یو فیصله به کې نو دا سړی بلې کمرې ته رالو په کور کې بله کمره په هغې کې کېناستو ټوپک یې راواغستو او په کور کې یو 2 ډزه وکړل په هغه کوټه کې دننه نو دا مېلمه په دې بیټک کې لږ رانیغ شو چې خدای خیر ډزې خو دننه وشوې دا سړی یو ساعت پس راووته نو دا مېلمه ورته وایي وروره وایي دننه ډزې وشوې وایي والله مړه صبر ته وایي ډزې خو ځکه وشوې که نه وایي ډزې خو ځکه وشوې چې مړه بله ورځ نه دی یا یو هفته 2 مخکې وایي د دې ګاونډیانو مېلمه و
او زمانه په خطایي کې لګېدلی دی که نه وایي زمانه په خطایي کې لګېدلی دی او اوس د ګاونډیانو قسم کړی دی چې نه تولو نه دې رورولو نه دې ترزبېولو نه دې ترولو چې تاسو کره میلمه راشي میلمه به ولو دغه میلمه هغه خپلې سپلیم په بیټک کې پرېښوستی او غری ول خدای دې تباه کوي ځکه دې راته وایي چې روټۍ له راشه یاره بلالو دامر را باندې ګرانې دامر را باندې ګرانې لکه په مچانو باندې ګوړه ګرانې ښه که نه اور تا ته یو ټوکه ډالۍ ده چې هغه ټوکه داسې ده که نه چې یو بابا راغلی و هغه ګوړه اخېسته بازار ته راوتی وایي چې ځان لږ ګوړه واخلم که نه نو کله به یو سره کته او کله بل سره نو په اخر کې یو داسې سیټ ته ناست و که نه نو په دې ګاډي باندې ګوړه لګولې نو هغه بابا ورته وایي دا څه شی دي بچیه نو هغه ورته کاکا ګوړه ده که نه وایي ښه بچیه دا څادر خو ترې لږ اخوا که چې لږ یې وګورو چې څنګه ده او څه ریټ کې ده نو هغه هلک ورته ماما وایي صادر مې پې نه دی چولی وایي مچان پې ناست دي الله مې دې نجار کا